شروع کوو انشاءالله. جیم په یو زور وایي ج زا باندې زور دی، دغه الف مده دی، دغه غټ علامه چې ده دا د مد علامه ده. دلته دا د مد علامه هغه وخت راځي چې دلته پر د الف مده څخه وروسته د هر د مد د توري څخه وروسته په یو توري کې حمزه راغلی وي. نو دلته دغه یو لغات دی جزاء. دلته به دغه زا مشتاسي 4 حرکات در 5 حرکاتو پورې راکش کو چې دې ته مد متصل واجب وایي. ستاسو ورته پام یې دغه مد چې دی دا واجب دی، دا باید خامخا راکش کو. دغه غټه علامه د مد دا یو پر دا پیجن کې درته غټ کوم بخښئ. دغه علامه یا پر مد لازم باندې راځي او یا پر مد متصل باندې راځي. نو په دغه ځای کې ان شاء الله تعالی مشتاسي دغه زا مشتاسي 4 حرکات یا 5 حرکات کشو. څنګه وای جزاء او حمزه په یو پیش باندې وایو، حمزه کشونه، دغه واو د حمزه چوکۍ ده. جزاء او اوږده وینه داسې نه و چې جزاء او اوږده وینه، فقط حمزه په دغه یو پیش باندې وایو. ها په پیش وایو د پر میم باندې اظهار کوو. څنګه وایي جزاؤهم جزاؤهم. عین په زیر د نون سره یو ځای کوو، د نون وروسته دال راغلی دی، نون ساکن دی، نون ورغندی لري. د نون وروسته چې دال راغلی دی دال د اخفا د تور څخه دی، نو دلته موږ دغه نون اخفا کوو. څنګه وایي عند دال اوږدونه اواز یې عند. را په زور وایو، را درنه ده زور لري. را په زور دغه خانه چې ده دغه زبې درته جلا کړم. دغه خانه دا چې ما تاسو ته یو ور تشریح کړې، دا خانه چې داسې په یو ها پورې یا په میم پورې موښتې وي، که لاندې 2 ټکي درلودله یا ده، که پر سر 2 ټکي درلودله دا تا ده، او که چیرې یو ټکی درلودي دا نون دی، که یو ټکی لاندې درلودي دا با ده، که پر سر بیا 3 ټکي درلودله هغه بیا سا ده. نو دغه خانه دغه پکښې دغه نوی قرآن کریم چې خوندې زده کوي دې پکښې کې غلطیږي. دا اصلي دغسې یو خانه ده، لکه موږ داسې با وکاږو هاو میم ورسره وتړو، دغسې یو خانه ده. نو پر دې باندې شد دی، په شد کې یو توری موږ تاسې 2 واره ادا کوو. نو څنګه یې وایو؟ را به په زور د با سره وجنګوو، با به بیرته په زیر وایو ربي ربي ربهم ربهم. دا میم مخرج به ټینګ کې شندار به سره ونیسي، مګر غونې ته بیا نه بیا یاست. او دغه ها چې یو زیر لري دا برکت شوی نه. بیا یې وایو عند ربهم عند ربهم. هم د میم اواز به پیدا کوي. جیم په زور د نون سره یو ځای کوو، نون 2 حرکته کشوو. دغه د نون غونه هغه وخت کېږي چې موږ جیم د نون سره جنګوو. ما تاسو ته ویلي چې په هر د شد په توري کې یو توری 2 واره ویل کېږي، اول د ورغندې سره او بیا په خپل حرکت باندې. نو دلته چې جیم د نون سره جنګوو دلته غونه ده جن، نون به کش کې 2 حرکته په تیره زور باندې نه جن نه. په دغه تیره زور کې مد اصلي د الف دی. جن نه تو کشوي بینه تو بنه وایست جناتو جناتو. دا جیم چې د نون سره یو ځای کوي غونه لري، نون چې کشوي په تیره زور باندې 2 حرکته دا غونه نه لري. جناتو. عین په زور د دال سره یو ځای کې پر دال باندې به قلقله وکړي. څنګه وایست عد عد. نون 2 زیره لري او دلته تا راغلی ده، نو دلته دغه د تنوین نون په دغه نور دلته چې یو زیر دی او هم یو نون دا بل زیر نون ساکن دی، نون ساکن دی. نو دغه نون موږ تاسې په اخفا کې پټوو. څنګه وایي عد
عدن تا په زور د جیم سره یو ځای کو جیم د قلقلیه تورې دي مکمله قلقله پر وکي تج تج داسې ته ج به نه وایست چې جیم ته زور ورکي یا دا به په شدت سره یو ځای کوي دلته به قلقله پر وکي تج تج را به زیر لري یا ورغندۍ لري دلته مد اصلي د یادي را به دوه حرکت را کش کی مګر دلته را سپکه ویل کیږي څنګه وایو تجري تجري ري کش بکی را دوه حرکت د دغه ځای څخه بیا وایو جنات عدن تجري زما ارسي چې د دال قلقله مې درته ویل دلته پر دال باندې مشتاسه قلقله کوو عین په زور وایو دال باندې ورغندۍ دی دال د قلقلې د تورو څخه دی نو دلته مشتاسه قلقله کوو عد عد نون مو اخفا کوي دغه نون توري باندې دوه زیرونه دي چې یو زیر دی یو نون دی دغه د زیرو نون اخفا کوو څنګه وایو عد تج جیم هم د قلقلې د تور څخه دی ورغندۍ لري باید قلقله پر وکړو تج ری عد تج ری میم په زیر د نون سره یو ځای کوو دلته بیا تا راغلی ده لکه دلته چې وو دلته د تنوین نون مو اخفا کوي دلته دغه نون ساکن اخفا کوو نون د ورغندې سره د اخفا کوو په د اواز په غوڼه کې پټوو څنګه وایو میا میا ژبه به تالو ته نه راوړي کوم ژبه تالو ته راوړله دا غوڼه ځینې جوړېږي من نه دی میا تا به په زور د ح سره یو ځای کې تح دلته پر ح باندې ورغندۍ دی ح د همس د توري څخه ده څنګه وایي من تح من تح تا به په زیر وایست تی ها به په زور د لام قمري سره یو ځای کې دغه لام قمري دی دغه الف نه ویل کیږي او دغه همزه الوصل نه ویل کیږي ها په زور د لام سره یو ځای کې من تحتهل همزه په د نون سره یو ځای کې نون به اظهار کې اظهار معنا دا دی چې واضح به وایست موږ تاسو ویل چې د ستوني توري همزه ها عین ح غین خ چې د نون ساکن وروسته راسي نون مکمل ویل کیږي اظهار کوي نو څنګه وایو من تحتها الانهار انهار ژبه د تالو سره ومشلوئ غوڼې ته ما بیا یاست انهارو پر ها باندې تیر زور دی دوه حرکت کش کی مد اصلي د الف دی را درنه وایو رو من تحتها الانهار هارو دغه ها به کوشش وکړئ چې اوازې د سینې څخه راوباسئ خا د درنو تورو څخه ده په ډکه خوله باندې وایو خا باندې تیره زور دی دغه تیره زور معنا دا دی چې مد اصلي د الف دی دوه حرکت کشو خا لام په یو ځای باندې وای کشوي بیا نه یوازې یو ځای خالی خالی لی بنا وایست خالی دال باندې زیر دی دلته یا ساکنه ده نو دلته مد اصلي د یا جوړ دی دا به دوه حرکت راکش کی لام به نه راکش وي دال به راکش کی خالی دی نه نون په یو حرکت وست دغه اکثره خوندې موږ ته دغه نا وایي خوله به نه پر خلاصوي خالدین خالدین فا باندې زیر دی یا دغه یا ده دغه لاندې چې دغه ځای دی دا ها ده دغه زور دی د ها وروسته الف مده دی او د الف مده وروسته بیا بل توري په همزه شروع سوی دی نو دلته مد منفصل جوړیږي بیا یې څنګه وایي فارکه شو دوه حرکته فی ها به کشکو مشتاسد څلور حرکته فی ها فی ها همزه په یو زور کشوي بیا نه اب او بوم نه وایست او همزه بوم نه کشوي ب ب
دال باندې دلته پر دا تو باندې درېږو. هر وخت چې موږ تاسې درېږو دغه دال په یوه زور وایو، په یوه زور باندې وایو، دا یو زور او دغه یو الف باندې ولاړ وو. څنګه وایو؟ ب دا ب دا ب دا. دا به اب هم نه وایست او همزه به هم نکه شوي، با به هم نکه شوي. ب دا داسې نه وایي، دا غلط دی. څنګه وایي؟ ب دا ب دا. دلته چې موږ تاسې په دا یو زور یو الف باندې دا توري ووایه، په حقیقت کې خو دا دوه زوره لري. نو دلته موږ تاسې وقف وکړئ، دلته پر دغه تو باندې ودرېدلو. دا بل توري ته راځو، بلې لیکې ته. را درنه ده، زور لري. را دا هم د درنو تورو څخه دی. په کوشش وکړئ چې نه د دال په اواز وایست او نه د زا په اواز وایست. را غدي، را غدي، په یوه حرکت وایست. دغه یا دغه زوري دا به د اسم جلاله د لام سره یو ځای کې، اسم جلاله لام به دوه حرکته کش کې دروند. هر وخت که موږ تاسې زور او پیش د اسم جلاله د لام سره جنګوو یا یو ځای کوو، اسم جلاله لام دروند ویل کېږي. رضي الله، رضي الله، الله په ډکه خوله کش کوي. هو ها به په یوه حرکت وایست، دا به نه راکشه وي، هو به نه ځین جوړوي. هو رضي الله، رضي الله، غدي به نه وایست، نه به زی وایست. رغدي دغه ضاد په د زامي اخیری پنځه غاښو کې ویل کېږي. په دغه اندازه به ژبه ولوړ غاښو اوري ته پورته کوي. ضاد به وایست، خوله به سره راټوله کوي. ضاد د درنو تورو څخه دی. نه داسې وایي چې رضي الله، دا هم غلط دی چې په دال ووایي، او که موږ وایو رضي الله دا هم غلط دی. ضاد په د زامي د پنځه غاښې حساب کوي د اخر څخه. په دغه غاښو په اندازه ژبه په لوړو اوري ته پورته کوي، د لوړې زامې ته یې پورته کوي. که په راسته خوا کې وایست، که په چپه طرف کې وایست، که د دواړو طرفو کې وایست، صحیح دی. رضي الله. عین په زور د نون سره یو ځای کوو، نون باندې اظهار دی، مکمل یې وایو. ها په پسې ده. عن هم، عن هم، دغه میم هم اظهار دی، مخرج یې ټینګوو، غونې ته نه بیا وایي. څنګه وایي؟ عن هم، عن هم. کوشش کوو چې غونې ته یې بونوزو، میم ادا کو. واو په زور وایو و. را درنه ده، په زور یې وایو ر. ضاد باندې پیش دی، واو ساکن دی. دلته مد اصلي د واو دی. ضاد په راکش کې دوه حرکته. ورغدو، ورغدو. عین به په زور د نون سره یو ځای کې. عن نون به اظهار کوي. دغه ها د که تاسې درېږي، نون هم ساکن دی، ها به هم ساکن کوي. نو بیا څنګه وایست؟ عن، عن. نو الله پاک دې وکړي چې زما د ها اواز تاسې ته درځي. او که نه درېږي، نسي درېدلی، بیا مه درېږي. عنه، ورغضو عنه، دغه ضو به راکش کوي، دغه واو الجمع دی، دا به خامخا تاسې وایست. ورغضو عنه، ورغضو عنه. ذلك، ذال باندې تیره زور دی، مد اصلي د الف په کې دي، دوه حرکته کش کوي. ذا، دغه ذا چې زه تاسو مد اصلي د الف دی په کې، دغه ذال که په تیره زور نوشته سي، که داسې نوشته سي، دغسې نوشته سي، دواړه یو شی دی. چې پر ذال باندې زور وي، الف ته الف مدایه و مخته وي، الف یو مخته وي. نو څنګه وایي؟ ذالک، لی به نه راکش وي. ذالک، لی که، ذالک جلا جلا. ذالک لام په زیر وایست، لی. میم به په زور د نون سره یو ځای کوي. لیمن، لیمن، لیمن. دلته خوا د ستوني د تورو څخه د نون مکمل وایو. ذالک لیمن، ذالک لیمن. خو، خو درنه ده، په ډکه خوله باندې وایست، شونډان سره ګردې کوي. خو شین په زیر وایست، شي.
یا په زور وایست یا لنډ لنډ اوازونه دي درې سره خو شي یا که دغه تاسې راکش کړئ شي یا کوي دلته یا ته شد ورکوي کوشش وکړئ شین راکش نه کوي خو شي یا خو شي یا را په زور د با سره یو ځای کوي با بیرته په زور ووایاست اوس نو دلته موږ تاسې پر با باندې شد دا باید موږ تاسې داسې وایو رب بیا به ووایو بهو رب بهو که موږ تاسې نه درېږو او که موږ تاسې درېږو را به په زور د با سره وجنګوي با به بیا په زور د ها سره وجنګوي همس به پر وکړئ څنګه وایست ربه ربه را درنه ده ربه الله سبحانه وتعالی دې درته اسانه کړي زه یې وار بیا درته وایم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا موږ ته چې خوند یې دا وایي دا په د ابدا راته وایي یا په ابدا راته وایي یا همزه په یو حرکت با هم په یو حرکت به دال به دلته موږ تاسې درېږو په یو زور او په یو الف به وایست دا ابدا رضي الله دغه زیر راکش نه کوي رضي الله عنهم نون هم اظهار میم هم اظهار عنهم ورغدو دا راکش کوي دوه حرکته عنه او که درېږئ داسې بیاست ورغدو عنه نون هم ساکن هم ساکنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه را د با سره ربه را د با سره جنګو با د ها سره جنګو ربه دلته ودرېدلو یو وارې بیا درته وایم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار دلته زما ساه ختمه سوه باید ودرېږم اوس نو بېرته زه د دغه ځای څخه شروع کوم من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الله سبحانه وتعالى دې درته اسانه کړي که تاسو ټوله سوره غواړئ چې مکمل ووایست څلور سره ویډیوګانې واورئ دا سوره اوږده سوره وه موږ په څلورو ویډیوګانو کې درته جوړه کړه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته